وزیر مولوي صاحب چې کوم خبره کړې ده ما درته ویلي چې غلطه یې کړې ده درته ویلي مې دي کله مې ویلي نه مې دي ویلي درته که نه مولوي صاحب محترم خفه کېږي برانه نه دا خو اصول دي بلکې طریقه کار هم دغه دی د مناظرې هم دی د مبادیات هم دی چې کومه خبره وشي د خبرې جواب کیږي بیا خو د دې مطلب دا نه شو بیا زه ولې راتللم دې خبره چې ستا د خبر جواب ونه کړم دا خبره مولوي صاحب په دې برانه نه خفه کېږي موږ هم دقه وایو که زما یوه خبره ده چې قابل جواب وه زما ته باندې هېڅ قسم اعتراض نشته دی تاسو جواب کولی شئ الحمدلله سم کېږي زما مشرانې سي محترم که غلطه خبره مې کړې ګیله رانه وکړه ستا حق جوړېږي که خبره مې صحیح بیا خو خیر د خفګان دغه مه کوئ اول نمبر خبره دا خبره کول چې حق په دغه وخت کې په وزیر مولا کې منحصر دا خبره ټیک نه ده دا چا خبره کړې ده مولوي بالکل په دا وزیر مولا زموږ یوه خبره کړې ده هغه کله ویل چې دا حق دې وخت کې ما کې منحصر دی دا خو یوه خبره شوې ده ولې به انکار ولې کوي خپل خبرې کوه خپل نه ولې چا دا خبره کړې نه بالکل نه مولوي صاحب خبره وکړه خبره واوره حضرت ما که د هغه خبرې ګوره دا موږ چې دلته راغلي دا موږ دلته څه له راغلي زه د وزیر مولا د خبرې ترجمانۍ له راغلی یم زه ترجمانۍ له راغلی یم ها بالکل راغلی یم دا زوی راغلی دی یو دویم نمبر خبره دا ده که ما د وزیر مولوي صاحب د خبرې نه انکار کړی یا وزیر مولوي صاحب د خپل خبرې نه انکار کړی خبره کول مقصد دی که نه خبره ورانول مقصد دی چې زه دا خبره ته وزیر مولا یې که وزیر مولا نه یې نه زه نه نه یم زه وزیر مولا هغه وخت کې ته راپاسېدلی وې ټلیفون ورته تا کړی نو په کار دی چې هغه راشي که نه ته ولې راغلی بیا تاسو ولې راغلی ستئ هغه کس اوس حاضر که که نه چې ته په خپله مولوي صاحب نه حاضرېږې د هغه طرف نه ترجماني کوې زه د مشر مولوي صاحب خپل عالم نه شم کولی زم بارې متم بارې دلته به وزیر مولا راشي او چې کوم ملګري په اعتراض کړی زما یوه خبره مولوي صاحب یوه خبره مولوي صاحب محترم یوه خبره مې واورئ وزیر مولوي صاحب چې کوم خبره کړې ده ما درته ویلي چې غلطه یې کړې ده درته ویلي مې دي کله مې ویلي نه مې دي ویلي درته که نه ګوره د وزیر مولوي صاحب د خبره نه خو ما هم انکار نه دی کړی هغه هم ته انکار نه دی کړی زه ته وایم که نه ستا اظهار حق مقصد دی که د وزیر مولوي صاحب بېزتي د مقصد ده دا راته ووایه اظهار حق مقصد دی که د وزیر مولوي صاحب بېزتي مقصد ده نو بیا چې د وزیر مولا په واسطه باندې دعوت چلی چیرته چلون دعوت ولې وزیر مولا دا بیان تا کړی وزیر مولا صاحب کړی دی زما مشر دی زه د هغه ترجمان یم ورسره ولاړ یم په کلک هغه چې کومه خبره کړې زه تایید کوم هغې له راغلی یم وزیر مولا ثابتولی شي نه زه څه دپاره یم زه څه لیکل کوم که نه یار چې ما دلته یې کوو که نه لیکل کوو که نه دلته نو وزیر مولوي صاحب دا راتګ په کومه درجه کې دی وزیر مولوي صاحب کړی دی هغه وخت کې پیرت چا کړی ټلیفون ته چا کړی نه ټلیفون ته چا کړی چا ورته کړی ته بیا تاسو ولې کېنئ ته ولې ناست یې نه چې وزیر مولا سنۍ ما څه خو ناست یې که نه د ابراهیم د طرف نه ناست یې که نه نه ابراهیم د طرف نه ناست یې که نه موږ په دې ناست یو چې ابراهیم مولا راشي مجلس ته او دا ملګري ورسه کښېني ټیک ده او ابراهیم مولا ووایي چې دا وزیر مولا ووایي چې ما دا خبرې کړي دي زه خو تایید کوم هغه کړي که نه کړی دي که نه خبرې کړي که نه زه نه یم تښتېدلی مولوي صاحب ګوره غلط بیاني مه کوه زه ته وایم چې زه د وزیر مولوي صاحب د خبرې تایید کوم هغې له راغلی یم ځکه که نه بیا ولې زه څه دپاره یم وزیر مولا ترجمان زه راغلی یم که نه ولې نه چې ته د ابراهیم ترجماني کې اول نمبر خبره دا ده مولوي صاحب زما بیا بس زه ته خبره کوم دا که عالمي که دا مولای او په دې صورت کړی دا خاموش دا به مجلس ته کېني زه ته وایم مولوي صاحب زه ته خبره نشم دا یوه خبره کوم زه ته یوه خبره کوم مولوي صاحب وزیر مولوي صاحب چې کومه خبره کړې ده انکار ته نشته خبره کوم درته د مناظرې مقصد نه که خبره راسه وکړه خبرې ته زړه نه خبرې ته زړه نه ستا خبره دویم نمبر خبره دا ده ما چې تا باندې په اولني ټرم کې کوم اعتراضونه وکړل چې ما دا خبره کړې چې د مذاهب اربعونه باهر یې نه کړی د دې خبرې جواب دې ونه کړو چې ټیک یم که راسمنې خبره مولوي صاحب ته خاموش تاسو ته حق نشته د خبرې ما صاحب هغه خبره کوي هغه بند که بهتر راشه خبر نه کوم موږ د شا باندې اعتراض نشته خو یو کس به خبره کوي چې کله وزیر مولا راشي دا کوم بیان چې کړی دی کېدای شي هغه ووایي زه تاسو یو خبره کوم مولوي صاحب یو خبره ته کوم دا اوس چې تاسو کومې خبرې وکړلې
دا تا وزیر مولا ته ویلو کوم یو خبره وزیر مولا صاحب ته دې ویلو نه زه تا چې کوم خبره وکړه تاسو چې زه لګیږم ته ولې ناستې ما څه ولې ناستې ترجمان زه تاسو ترجمان ته دا وایم چې وزیر مولا راوله ترجمان زه درته وایم چې د وزیر مولا انحصار په کوم تاسو دلایل خو قرآن او حدیث دي کنه په حق اظهار کې د وزیر مولا حق بیانول منحصر دي دا په کوم ځای کې دي دا په دې وجه دي ګوره په کې ده کنه وزیر مولا دا بیان چا وزیر مولا کړی دی عوامو ته هغه کړی دی بالکل یې کړی عوامو نظریه چې دا وزیر مولا اړولې ده مولانا زما یو خبره واوره زما خبره واوره زما د عوامو نظریه د وخت نه حق نظریه ده هغه ته لګي چې کس په کور یو کس ګوري نظریه ولاړې وزیر مولا صاحب نظریه نه دا نظریه بیان کړی ده وزیر مولا د عوامو نظریه وزیر مولا اړولې ده نه دا اړولې هغه دا نه دا اړولې وزیر مولا صاحب کله راغلی دلته وزیر مولا صاحب حاضرې وزیر مولا صاحب کله راغلی دلته یو خبره کوم مولا صاحب غلط بیاني بنه کې ګور مشر سړی غلط بیاني بنه کې اول نمبر وزیر مولا صاحب خبره واوري مولا صاحب وزیر مولا صاحب چې کوم خبره کړي هغه د چا نظریه نه دا اړولې زمونږ نظریات دي زما خبره زه په کلک ولاړم خپل نظریه بیانوم زه چې الله کور په کور تلم چاله مې جماعتونه جوړ کړي دي د دې لپاره چې مال راشي ما نظریه قبول کړي نه مې دي چاله مې نه دي جوړ کړي زه د خپل کلی جماعت نشم جوړولې کوم ځای کې مې جوړ کړي په کوم ځای کې مې جوړ کړي کوم ځای کې مې جوړ کړي ها نو صرف ځان یاد کړو نو حنفیت هم یاد څنګه دلته څوک راغلی دلته څوک نشته نه نه زه احناف نه زه حنفي نه یم صبر نور احناف جوړ کړي امانی کني مني ولې نه منم نو بیا څنګه نو چا جوړ کړي خپل کورونه خاطر خپل جوړ کړي دي کنه خپل کورونه خاطر په خپل باندې جوړ کړي دي کنه چا نه المرء يقيس على نفسه لا تكاري دقه شن فمو اندغه کوي مولي صاحب خبره پرېدا زما خبره وره زما اوس ما خبره ده وزیر مولا نه دی وزیر مولا براوري خبره نه کوي خبره نه کوي نه خبره نه دا راته ولیکئ دا راته ولیکئ زه راغلم دلته لیکل کوم چې زه راغلم په د وزیر مولا صاحب یو خبره تایید هم کوم په هغې باندې څه مناظره هم ته تیار یم هغې باندې هر خبر ته که ته نه یې تیار دلته لیکل وکړه چې د وزیر مولا نه زه په چا څه خبره نه کوم لیکل وکړه په خپل کثافه یې وکړه مال یې راکړه زه تاسو لپاره خبره مناظره ته تیار یم خو اول وزیر مولا ولې اول وزیر مولا شرط ولې لګې ولې شرط لګې ولې شرط لګې زما درته ویلې چلو بالفرض ما درته ویلې ځه زه د زما خبره اوره زما یو خبره اوره د وزیر مولا صاحب خبرې زه اخلم زه اخلم زه ما واخیستې زه دوباره حق خبرې زما شو کوم چې وزیر مولا صاحب کړی دی راځئ کمان دا خو مې درته ویلې مولا صاحب کېنه وایي که نه شوف شو ومنو ته ویل زما خبره واورئ زما یو خبره واورئ په دغه اعتماد ځکه نشته زما یو خبره واورئ په دغه ځکه اعتماد نه کوم لږ وخت پس پنجپیرې و اوس تاسو ته راوښتی دی د په ایمان هم زما شک دی د سبا له مرتد نشي د سبا له مرتد نشي چې مرزا قادیاني مخکې غیر مقلد و حق قبول کړو چې مرزا قادیاني شو چا تایید کړی د شیطان تایید انا لله و انا الیه راجعون وایي د شیطان تایید یې کړی دی دته اوس وګوره جاهل ته ظالمه درته څه وی او څه نه وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رسول الله فرمایي په شیطان رد کړی دی تایید یې پې نه دی کړی دا پوهې که بیا صلی الله علیه وسلم چې ابو هريره ته کومه خبره کړې وه شیطان ته کومه کړې وه چې دا خبره د سړی کاذب دی او خبره ته حق کړې دی هغه مقصد دا دی څه مقصد نه دی کې څه تطبیق څه شو نو خو هغه مقصد څه تطبیق یې شو تطبیق یې څه دی مولوي صاحب هغه خبره دی وکړي چې په تطبیق کې کولی شي ته خاموشه لږ که نه مولوي صاحب ستا د خبره کسان د اصولو څوک لیدلی دي څوک لیدلی زما یو ملګری لیدلی مولوي صاحب په دې اعتماد نه ته کښېنه موږ ته شک اعتراض نشته په چا باندې ښه وایي ستا هرې خبرې ته الحمدلله زه تیار یم چې تیار یې بیا اعتراض سره دغه څه ټیم سره ضایع کوم چې ته به وزیر مولا دا راولې زه ته یم د وزیر مولا خبرې زما خبرې شوې وزیر مولا چې دلته راشي دغه خبرې زما خبرې شوې که نه وزیر مولا به دا ماته دسخط وکړي چې زه دا خبرې نشم ثابتولی څوک وایي ولې ولې په دې وجه چې د وزیر مولا صاحب خبرې ثابت زما خبرې ثابتول داسې دی لکه د وزیر مولا خبرې ثابتول